अस्सलाम वालेकुम गुलूनो उर्दून को لیدونکو نو امید لرم چې ټول به روغ جوړ وو. نن ویډیو کې به زه تاسو له ښیم چې موږ د خپل فیسبوک پیج اډمین څنګه جوړوای شو، څوک بل څوک اډمین څنګه جوړوای شو. نو څو شروع کوو. ټول نه اول به خپل فیسبوک پیج چې کوم تولوي اغله به لوډ شي او فیسبوک پیج باندې به کلیک وکړئ. چې کله فیسبوک پیج لنه نوځي نو پوس په د کنج کې چې کوم د سیټینګ نشان دی د سیټینګ نشان باندې به کلیک وکړئ او پوس نه چې کوم شپږم نمبر پیج رولز چې کوم لیکل شوی چې کوم د کارتون غوندې راي مخېلی په دا باندې به کلیک وکړئ. دا باندې کلیک کولو نه بعد دا 8% ټو پیج باندې به کلیک وکړئ. دا نه بعد دلته به خپل پاسورډ ورکړئ چې کوم آی ډي پاسورډ دی وي زه خپل پاسورډ ورکوم. نو مو خپل پاسورډ ورکړو او کنټینیو به کې یا نه بعد دلته چې کوم ته پیج اډمین جوړول غواړئ نو هغه آی ډي نو ما به ورکړي. زه یو خپل موبایل آی ډي نو زه اډمین جوړول غواړم. دا موکس سرچ کړم د سار لراغله زه دا یا اډمین جوړوي موډیټر جوړوي نورې چې شي جوړوي ایډیټر جوړوي چې څه تو مرضی وي څه شي جوړوي نو زه اډمین جوړول دا اور اډ مې کړو. اوس دا پیج مو په د بل آی ډي کې کس نون د خان افریدي اډمین جوړ شولو دغه نه پسم ختمولای شي او دغه نه بلم پوي شوي اډ کولای شي څوک اډ کوي پکې. زه دلته دا قائم په د بل آی ډي کې چې دا اډمین جوړ شوی او کنه اغله نوټیفیکیشن تلای او کنه راتلای نو زه بل آی ډي لوګن کوم دغه نه نو دا بل آی ډي لوګن شو. اوس په پته ولګي چې مولا نوټیفیکیشن ارسي او کنه ارسي نو دا کسه عبدالرحیم انوایټ ټو بیکم اډمین اف خان افریدی موټیویشن نو دا اډمین مو دا آی ډي اډمین جوړه شوله. نو دغه طریقې سره تاسو خپل پیج څوک اډمین جوړو دغه نه بیا ایکسپټ کې چې کله ایکسپټ کې نو بس دا اډمین اوس زه دغه آی ډي نم هغه پیج چې کوم دی چلولای شم. نو دغه طریقې سره تاسو خپل پیج څوک اډمین جوړول غواړو نو دغه طریقې سره تاسو اسانه سره جوړولای شو. څنګه کوم آی ډي کې جوړ کړی وي هغه باندې بل آی ډي کې چلیږي. که ویډیو خاله کې دلی وي نو ویډیو کو لایک کو او کوم چینل باندې نو نو پلیز چینل د هم سبسکرایب کو. ان شاء الله دا سه انفارمیټیو ویډیو کوم به زه تاسو لپاره جوړوم اپلوډ کوم به نن فورن دومره واه ان شاء الله بل ویډیو کې ملوي کو. خدا حافظ.